السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې ډیره پرتاثره وظیفه ده، ډیره مجربه او طاقتوره وظیفه ده، ډیره پرتاثره عمل ده. دوستانو، دا یوه وظیفه ده، ډیره کوچنۍ ده، یو آیات ده د قرآن شریف، یو آیات ده چې په دې کې داسې طاقت او قدرت پروت ده چې د هر ناممکن هغه شي لاسته راوړلو لپاره یې ووایاست، الله تعالی به یې درته آسان کړي او هغه به ستاسو لاسته راسي. یعنې که د رزق لپاره ووایاست، که د فقر د مسکنت څخه د خلاصون لپاره ووایاست، یا یو بل مشکل وي د هغه د حل کولو لپاره یې ووایاست، دا مجرب او نهایت آسان عمل ده. دوستانو، دا کوچنی عمل ده خو ډیر طاقتور عمل ده، یو آیات ده، والله خیر الماکرین. بس دا کوچنی وظیفه ده. الله پاک جل جلاله ښه تدبیر جوړونکی ده. الله تعالی د انسان کارونه ډیر زر ور برابروي، خو که د انسان عقیده او یقین پر الله باندې مضبوط سي او توکل خاص پر الله باندې ولري، له بنده څخه یې نه وغواړي، دغه انسان کارونه الله تعالی ډیر زر ور جوړوي. نو دوستانو، که تاسو هم دا یوه وظیفه وکړئ، د الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ، د دنیا هر کار، د دنیا هر مشکل چې حل کول غواړي، الله تعالی یې در حل کوي. او د دنیا په هر مقصد کې چې کامیابی غواړي، الله تعالی می کامیابه کوي. چې د دنیا تکالیف، د دنیا مهنت، د دنیا هر څه د تاسو ملګری سي، خو چې الله نه وغواړي تاسو نه کامیابه کیږئ. خو که هر څومره د دنیا هر څه ستاسو په مقابل کې ودرېږي او تاسو ناکامه کول غواړي، خو چې الله اراده نه وکړي، هیڅوک دې نشي ناکامه کولی. کامیابی هم د الله په لاس کې ده، ناکامي هم د الله تعالی په لاس کې ده. عزت هم د الله تعالی له طرفه انسان ته ورکول کیږي، ذلت هم د الله تعالی له طرفه انسان ته ورکول کیږي. هر هغه دښمن چې ستا د کاروبار په مخ کې خنډ وي، هر کاروبار چې ستاسو د دوی تر مابینځ فاصله وي، هر هغه څه که رشته وي، محبت وي، اتفاق وي، د دوی تر مابینځ چې فاصلې وي، یا هغه خنډونه واقع وي، هغه جلاوالی وي، هغه به ډیر زر الله تعالی سره نږدې کړي. له مابینځ څخه بیا فاصلې او خنډونه، ټول هغه رکاوټونه الله تعالی په ډیر لږ وخت کې ختم کی، او الله پاک جل جلاله چې اراده وکړي د ختمېدلو، فورا یې ختم کوي. الله تعالی پر د هر څه لپاره ډیر ښه تدبیر جوړونکی ذات ده. نو له هیڅ چا څخه باید په وهم کې نسئ. که بیا هم یاست چې ستاسو د کاروبار په مخ کې وي، ستاسو د اولاد د خرابېدلو په مخ کې وي، ستاسو د رشتې د ختمولو په مخ کې وي، ستاسو د کاروبار د ډونولو، د پر شا راوستلو په مخ کې یو انسان واقع سوی وي، تاسو غواړئ چې هغه له مابینځ څخه وباسئ، خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل کامیابي ته ورسیږئ او هغه خپل حاجت پوره کړئ. د مابینځ دا څومره کې مابینځ کې څومره فاصلې، رکاوټونه، جلاوالی او تکالیف دي، دا ټول له مابینځ څخه ووځي او فورا تاسو خپل مطلب ته ورسیږئ، هغه خواهش مې پوره سي، دغه یوه وظیفه مو انشاءالله رسوي. ځکه چې دا ډیره نهایت اسانه ده او څومره چې کوچنۍ ده، داسې یې مه بولئ چې دغسې کوچنی عمل وي، لیکن ډیره طاقتوره عمل ده. دوستانو، د وظیفې طریقه در سره شریکه کوم. کله هر چا څخه په وهم کې وایست چې دا زموږ د رشتې تر مابینځ خنډ واقع کوي یا فاصله واقع کوي، یا دا انسان د موږ د کاروبار تر مابینځ خنډ او فاصله واقع کوي، یا دا انسان د ما د شهرت تر مابینځ فاصله واقع کوي، یا هر څه وي مثلا، یا دا انسان د مو په کورنۍ کې مثلا په اتفاق او اتحاد کې مثلا داسې خنډ واقع کوي چې په هغه ځای کې جلاوالی، بې اتفاقي، جګړې راځي. نو کله چې هم دغه انسان په حضور کې، دغه انسان په مقابل کې سواست، دغه یو آیات ډیر وایاست، تقریبا 100 واره مې ویی، 1.5 واره مې ویی، 50 واره مې ویی. بس دغه آیات په هغه دوران کې ډیر وایاست. هغه دا ده، والله خیر الماکرین، والله خیر الماکرین. الله تعالی ښه تدبیر جوړونکی ده
چې دغه انسان هر څومره کوشش کوي ستا کاروبار در ختموي، ستا رشته ختموي، ستا له بل چا سره محبت د هغه ختموي، ستا اتفاق ختموي، په جګړو یې بدلوي. ان شاء الله الله پاک جل جلاله باید داسې دفع کی، داسې بنستی کی چې هیڅ کله به بیا ستاسو دغه اتفاق یا د کاروبار تر مابین دا واقع نسی. نو دوستانو دغه په حضور کې په هغه وخت کې یا کله هغه سر نه ملاوېدله، مثلا بیا کوشش کوئ په ورځ کې 100 واره وایاست، له هغه نه بعد دعا کوئ. انشاءالله الله پاک جل جلاله مهربانه ده چې تاسو به کامیاب سئ. هیڅ کله به ستاسو د کامیابي تر مابین فاصلې او خنډونه او جلاوالی او رکاوټونه نسي را. دوستانو دا وظیفه الله تعالی دې وکړي چې تاسو خوښه سوي او تاسو یې وکړئ، له نورو ملګرو سره هم ضرور شریک کړئ. پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.